السلام علیکم دوستانو، مخکې د ویډیو کتلو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، ښاپیرۍ نغمه د هغه ولس هنرمند یم چې موسیقي یې خوښه خو هنرمند یې نه دی خوښ. د افغانستان مشهوره سندرغاړي میرمن ښاپیرۍ نغمه وایي خلک یې لا هم د هنر او هنرمند قدر نه کوي. ښاپیرۍ د خپلې ځوانۍ په دور کې د خورا سختو تکلیفونو ګاللو سره سره د موسیقۍ په ډګر کې پاتې شوه چې دا آواز ترڅنګ یې ښایست هم د دې د شهرت یو لوی لامل بلل شوی و. نغمه د امریکا غږ ډیوه څانګې سره په مرکه کې د خپل ژوند په اړه غږېدلې. ښاپیرۍ وایي ما په داسې دور کې د موسیقۍ هنر پیل کړ چې هیڅ ډول شرایط نه و ورته آماده. ورونو مې له ښوونځي څخه په دې خاطر راوګرځولم چې نوره ځوانه شوې وم او په لاره کې د دوی ملګرو راکتل. مور مې څو ځله وهلي او ډبولی یم تر څو موسیقي پرېږدم. دا ووایه لا اوس هم خلک د غیرت په نوم نجونو ته اجازه نه ورکوي چې سندرې ووایي. پښتنې سندرغاړي څو سندرې وایي خو لنډ وخت وروسته یې مخه ونیول شي او یا هم ووژل شي. اکثریت یې لا هیواد وضع او نورو بهرنیو ملکونو کې پناه اخلي. نغمه په دې باور ده چې افغانان سندرې ډیر خوښوي خو سندرغاړي یې نه خوښیږي او نه پرېږدي چې په کورنۍ کې کوم څوک هنرمند شي. دا وایي هغه کسان چې موسیقۍ ته په ګناه وایي هغوی هم موسیقي اوري خو قدر یې نه کوي. د ښاپیرۍ ارمانونه پوره شوي دي خو وایي یو ستر ارمان مې دا دی چې په افغانستان کې سوله راشي، زه خپل وطن ته لاړه شم او هلته ژوند وکړم. د 62 کلنۍ نغمې 2 شاعري ټولګې چاپ شوي چې یو یې ماته هنداره او دویمه ټولګه یې ستا یادونو لیوني دي چې اکثریت شعرونه یې عشقي دي. ښاپیرۍ نغمه د 1958 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه د کندهار په ولایت